د ایران د حکومت ضد لاریونونو په 15مه ورځ معترضانو د چهارمحال او بختیاري ولایت په لردګان ښار کې راټول شول او دا وروستۍ جګړه ده، پهلوي بیرته راګرځي شعارونه یې ورکړل. ایراني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد حکومت هڅه کوي د پراخو رخصتیو د اعلان او په کوڅو او سړکونو کې د امنیتي ځواکونو د ځای پر ځای کولو له لارې اعتصابونه او اعتراضونه تر کنټرول لاندې راولي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د چهارمحال او بختیاري ولایت د پلان جوړونې شورا په غونډه کې ویلي چې د خلکو نارضایتۍ د حکومت خپله پړه ده، نه د امریکا، او که سمه پرېکړې وشي ستونزې به هوارې شي. ما میتونیم این کارا رو بکنیم. مردم ناراضی هستند، ما مقصریم، شما مقصرید. دنبال آمریکا نگردید، دنبال نمیدونم کسی دیگه نرید. ماییم که باید خدمت بدیم و اونا از ما راضی باشن. ماییم باید که منابعمون رو درست مدیریت کنیم. ماییم باید راه پیدا کنیم و مشکل حل کنیم. ماییم باید که تلاش بکنیم و این مشکلات رو براش راه حل پیدا کنیم. واسیم بگی آقا بدید ما خرج کنیم. ما مدیر هزینه شدیم، مدیر درآمد و کیفیت و کارایی و بهره‌وری نشدیم. د ایراني رسنیو د راپور له مخې معترضانو د اقتصادي ستونزو، د انفلاسیون د زیاتوالي، د تومان د ارزښت د سقوط او د اساسي توکو د بیو د لوړېدو له امله لاریونونه پیل کړي دي. دا اعتراضونه چې په پیل کې له تهران څخه پیل شول، وروسته اصفهان، اهواز، شیراز، کرمانشاه او نجف آباد ښارونو ته هم وغځېدل. راپورونه ښیي چې خلکو په دغو اعتراضونو کې سیاسي شعارونه هم ورکړي او د معترضانو د خپرولو لپاره ځینو امنیتي ځواکونو د نیغ په نیغه ډزو اقدام کړی دی. یاد اعتراضونه له نړیوالو غبرګونونو سره هم مل شوي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت پر ټولنیزه شبکه ایکس کې د تاوتریخوالي او معترضانو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار یې کړی چې د ایران اسلامی جمهوریت باید د خلکو ځپنه ودروي. وضع این تحریم ها تاثیراتی به شدت جدی در خصوص ایجاد تورم بازار ارز و معیشت مردم داشته است. بنابراین اعتراضاتی که در طی این چند روز شکل گرفته است ممکن است یک بخش آن ناشی از این نارضایتی ها باشد و در مقابل هم یک سری علاقات مطرح هستند و میخواهند از شرایط موجود استفاده سو بکنند، از احساسات مردم استفاده سو بکنند و تبلیغاتی رو علیه نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران داشته باشند. ویل کېږي چې ایران له دې وړاندې هم د پراخو اقتصادي او ټولنیزو اعتراض او نارضایتیو شاهد و. په دغو اعتراضونو کې هغه پیښه وه چې د مهسا امیني په نوم د یوې نجلۍ د مړینې او د جبري حجاب پر ضد د مخالفت له امله رامنځته شوه او په پایله کې له 1500 څخه زیات کسان ووژل شول او له 2000 څخه زیات نور ونیول شول.